چې کوم شپه ده و دې ته لیلة الجائزه ویل کیږي د الله رسول و دې ته لیلة الجائزه ویل ده معنا دا ده چې دا د انعام شپه ده دا د اکرام شپه ده دا د الله رب العزت له جانبه چې دا ما او تا په روزه کې څه کړي وو د هغه د نتیجې شپه ده اوس واس د الله رسول فرمایي وای څو داسې شپې شته چې په هغه شپو کې سړی عبادت وکړي الله جنت ورته واجبوي په دغه شپه سړی عبادت وکړي څلور شپې د الله رسول ښوولي دي په هغو کې یوه شپه د کشني اختر ده چې دا را روانه شپه ده د کوم چا چې نن اختر و هغه تېره سوې شپه ده چې په دغه شپه عبادت وکړي د الله رسول فرمایي الله رب العزت د دې عبادت د وجې جنت ستا دپاره واجبوي د الله رسول فرمایي که چا د لوی او د کشني اختر په شپه باندې عبادت وکړي د قیامت په ورځ الله ستا زړه نه در مړ کوي چې هغه د مړو زړو شپه ده د قیامت چې کومه ورځ ده الله رب العزت په د دې عبادت په خاطر ستا زړه نه در مړ کوي نو د آخرت په ورځ چې د چا زړه مړ نه وي معلومه خبره ده چې هغه به د ذکر او د اذکار د وجې ژوندی د ذکر او د اذکار د وجې چې کوم زړه ژوندی هغه به جنت لري ای مولوی صاحب بیان کوي پرون چا راواسته وي نه پوهېږم د املایان ولې کتاب چې هر کتاب پر پیر سو خامخا ګوري نو وایي چې کله د اختر په شپه سړی دوه رکعاته نفل وکړي ته زما په خبره سر خلاصوي زه د یو ملا کیسه درته کوم دا زه نه درته وایم پرون یو سړی راغلی هغه مولوي صاحب ابو شتا بیان وکړ ته د قضای عمرې ته طریقه خو لږ راوښیه مالای ظالم ما دا ویل مال قضای عمرې نسته چې اخري جمعه د څلور رکعات المنځ دی پلانې صورت د 200 کالو د منځو درواغ مو وایي د الله پر رسول چې زه پر تا درواغ وایم والله که مې معاف کې ته په ما پورې درواغ وتړې والله که دې معاف کوم او ما ته محمد رسول الله ته ولې غلط نسبت کوم کله محمد رسول الله دا خبره کړې ولا نو مولوی صاحب طریقه ما دا ویلې چې د لمونځ نسته ولې زه نه یم په بوسه وی اوس هم دا زما په خبره ته سر خلاص کړي دی مولوي صاحب ویلې ول سړی چې د اختر په شپه لس رکعاته نفل وکړي 10 رکعاته په هر رکعت کې لس واره دی قل والله شریف ووایي وایي د 100,000 کالو ثوابونه الله ودته ورکوي 100,000 کاله عبادت ثواب الله ودته ورکوي ولې مولوي صاحب ته اوس په کتاب نه پوهېږې په حدیثو نه پوهېږې دا سبب هغه منکرین حدیث در خبر شي هغه وایي او دا دی وګوره دا حدیث چیرې شته بیا د کومه ځای علما ور ثابت کړي ګوره د شب قدر شپه الله فرمایي د الله رسول فرمایي د زورو میاشتو د عبادت ثواب دی صحیح شب قدر په شپه عبادت وکړي د زورو میاشتو د عبادت ثواب دی دلته د اختر په شپه د 10 رکعات نفل وکړو 100,000 کاله 100,000 کاله عبادت ثواب دی الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي بس بیا خلګي شیری و بل خواته بس ډیره والله د افسوس خبره ده ډیره د افسوس خبره ده تاسو د هر چا شی مشیروي زما دوم مشیروي ارزه مشیروي دا الله پښتنه درڅ کوي ما به درواغ ویلی نو چې ته زما درواغ شیرې نو بیا کته مولوی صاحب درواغ تا ویلی نو ستا سزا دې بیا ما ته راکړه ګوره ما درواغ ویل زما سزا زما ده بیا که تا زما درواغ شیر کړو الله رب العزت خو دا ستا د وجې ګوره دا زما درواغ تا شیر کړو هغه وایي پر دې ته د رښتیا خیال راتلی ستا سزا هم بیا الله ما ته راکوي ولې نو لږ مخ شاته ګورئ یار لږ مخ شاته ګورئ بیا به معامله نه خرابېږي بیا پریشاني نه جوړېږي 10 رکعاته په هر رکعت کې 10 واره قل ولا 100,000 کال عبادت ثواب استغفر الله انا لله وانا الیه راجعون او وایي دا حدیث دی د پیغمبر علیه السلام دا حدیث دی حدیث نه دی نو دا ما درته ویل دغه شپه چې کومه ده د اختر دې ته لیلة الجائزه وایي په دا شپه باندې الله رب العزت وخپلو هغه بندګانو ته چې چا روزې نیولې وي چا تراویح کړې وي چا عبادتونه الله انعام ورکوي د الله رسول فرمایي علامه بیهقي و ابن حبان دا حدیث چې دی هغه را نقل کړی دی ملائکه راسي هغه د روډو
د لارو د سړکو په کنارو کې ودرېږي بیا وایي درځئ د الله عظیم دربار لره ډېر بخښلو والا ذات دی او ډېر لوی سي لوی قصور لوی ګناه الله در معافوي د الله رسول فرمایي د دې فرشتو خبره یو جنات نه اوري او یو انسانان نه اوري دا درخت دی دا ډبر دی دا غار دا لوټه دا مځکه دا یې اوري دا کله دا د اختر شپه چې کله راله د انعام شپه ده نو ملائکې الله رب العزت راواسته یې چیرې د کورو لره د کلو لره د سړکو لره د بازارو لره د مسلمانانو او هغه دا وایي درځئ د الله و طرف ته درځئ د الله و طرف ته ډېر عظیم ذات دی او ډېر لوی ورکولو والا ذات دی او ډېر عظیم ګناه بخښلو والا ذات دی بیا د الله رسول فرمایي بیا چې کله د اختر شپه سوله سهار د عیدګاه تیاری کوي دا مسلمانان د الله رسول فرشتو ته وفرمایي وایي چې کوم سړی روزې پوره ونیسي د هغه بدله څه ده د هغه بدله څه ده ملایکې ورته وایي الله د هغه بدله دا ده چې پوره اجر ورکړه پوره اجر ورکړه الله ملایکو ته فرمایي تاسو ګواه اوسئ ما دی معاف کړلو زه له دی راضي سولمه دی زه راضي کړم تاسو پر دې خبره ګواه اوسئ دا کله دا په دغه شپه باندې الله رب العزت و دې فرشتو ته د اختر په سهار الله رب العزت و فرشتو ته وایي چې څوک یو عمل وکړي ملایکو ته الله فرمایي څه ورسره وکړم وایي الله پوره اجر چې دی هغه ورکړه دا اوس منځه مخکې یو ځوان رالی ناوله د ځوانو ژړلې ولمولي صاحب د چا سره مزدور نو بیا مې کار ورسره وکړي بیا یو څو 800 روپۍ 1000 روپۍ زما جوړېدلې هغه یې ما ته راکړلې نو زه ډېر غریب وم مسکین بیا ما ورته د اختر دپاره څه شی خرچه مرچه راکړه ولې خرچه مرچه نشته دا جایزه نه ده درځه ارملاله چې ځې دا ماته جایزه ده ما یا حق نور باندې لري چې دا یې درکړي ډېره ښه خبره ده زموږ خلک ډېرې ناکۍ کوي پر دې ښار لري زغلی د خپل مزدور سره نه کوي د الله رسول فرمایي ته به اول د خپل مزدور سره کوي اول به د خپل مزدور سره کوي داسې دروغجنه دنیا صاحب له ځوان رالی والمولوی صاحب دا د چمن خلک اکثره داسې دي چې هغه مطلب وخپل خاندان والا ته زکات ورکوي د الله رسول فرمایي خپل ورور ته زکات ورکړه 2 اجرونه دي یو خو دې ورورګلوي وکړله بل دې زکات ورکوي نو په دا خپلو کې دا شی شته و خپلوانو ته ورکوي خپلو قریبانو خپل چې کوم د دې قوم دی هغو ته ورکوي ښه خبره ده ډېره ښه خبره ده نو ځوان رالی ولمولي صاحب موږ یو ځای ولاړولو نو بیا یو زموږ د نږدې عزیز کېږي هغه رالی چې رالی بیا یې موږ بوته داسې مطلب زکات ورکول کېدی هغه مشرانو د قوم هغو د خپل قوم هلکانو ته روپۍ ورکولې چې بل چا ته درېږي خو زه به یې خپله وکړم نو موږ ورلو نو بیا موږ ته ویلې که دا نوم واخلې ته به ور ولاړ سې که دا نوم واخلې دا بل به ور ولاړ سي ښه بیا بس موږ یې ور دننه کړو چې ور دننه کړو موږ ته 50,000 روپۍ راکړلې څو 50 په زکات کې راکړې چې راووتو بیا ولا حاجي صاحب راته ویلې پیسې خو زموږ څه واخیستلې 2,000 روپۍ موږ ته راکړلې 48,000 دوی واخیستلې دا د قوم مشران دي مشران یو مشر هغه دی چې خپل کشران پر پښو دروي بل مشر یې د باندې ولاړ دی چې کشران تر پښو نیسي دا و څنګه ژوند دی هغه سړی چې ورکوي هغه به الله چیرې بوځي او دغه سړی چې د خلکو سي اخلي هغه به الله چیرې بوځي اوس ګوره ته زه تا بوزم ته یو غریب یې ګوره زه اسانه مثال در کوم زما طالب دی د طالب پر سر باندې ما 1,000 روپۍ پیدا کړي په 1,000 روپۍ کې زه 10 روپۍ 6 روپۍ وده ته ورکړم هغه 998 روپۍ زه واخلم زه به جنت ته رځم که به دوزخ له رځم نو که زه دوزخ له رځم نو ته چیرې ځې ولمولي صاحب 50,000 روپۍ راکړلې چې رایې کړلې چې راووتلو هغه ته ویل زموږ د قوم خلک دی حالانکې موږ د هغه قوم درڅه ولوم نه موږ قوم هغه نه دی خو موږ یې بوت ول راځئ ته غریبان یاست الله اکبر استغفر الله انا لله و انا الیه راجعون په فرض روزه کې دومره لوی جرم دومره لوی سزا د دومره لوی جهنم تاب لري او بیا یې ځینې واخلې کم سے کم ظالمه نیمۍ خو ورکه نیمۍ خو ورکه یاره که ته غل یې نو انصافداره خو سه دونه بې انصافي خو مه کوه نو 2,000 روپۍ ورکړې وې دی ما له رالی ولمولي صاحب ما ته دا 2,000 روپۍ جایزه دي که نه زه یې وخورم ای غریب وګوره د 2,000 غم اخیستی و چې ما ته جایزه ده که نه دي هغه 48,000 ویې وړې هغه دا نه دي ویلي چې ما ته جایزه دي که ناجایزه دي
بیا وای مولوی صاحب ته پر موږ باور نه کوې بروسه نه کوې هېڅ باور و بروسه نه غواړي هېڅ باور و بروسه نه غواړي خپل کار کوه خپل کار به کومه که مې باور در باندې وکړي د هغه لوبې به را باندې وکړي لکه په دا غریب چې چا وکړلې نو د الله رسول فرمایي چې الله ملائکو ته وایي زه دا خلکو سره څه وکړم ملائکو ته وایي الله پوره بدله ورکړه الله فرمایي تاسو ګواه اوسئ دی زه راضي کړلم زه ځینې راضي شولم او زه به ودی ته څه ورکوم زه به ودی ته جنت ورکوم جنت زما رضا خالص جنت دی زما رضا خالص جنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ملائکه دا خبر واوري چې یار د الله د رسول د امت دومره لوی اعزاز دی دومره لوی احترام دی نو دې څوای ملائکه اللهم اجعلنا منهم یا الله موږ په داخل کې شمار کې دا کم چا ستر راضي تا وبخشل تا عفو تو وکړه تل دی راضي سولې ملائکه وای الله موږ هم د دې رقم جوړې ک موږ هم په دې کې شمار ک تم لمر څخه راضي سه د الله رسول فرمای و زما دي په خپل جلال قسم زما دي په خپل عزت قسم زما دي په خپل لوی قسم په دغه شپه کم سړی لما د اخرت دعا وغواړي الله فرمایي زه د اخرت دعا قبلوم د الله رسول فرمایي الله فرمایي زما دي په خپل جلال او عزت او عظمت سره قسم کته د دنیا یو سوال زما په دربار کې وکي زستا مصلحت ته ګورم که هغه خبره ستا د لپاره خیر و زیات کوم دا په دغه شپه چې د اختر کوم شپه بلل کیږي بیا د الله رسول فرمایي د الله رسول صلی سبحان الله الله اکبر الله فرمایي وای تاسو څه کوئ د الله رسول فرمایي تاسو الله فرمایي تاسو زما خبره ومنئ تاسو زما خبره ومنئ زما خبره مه غورځوئ د الله رسول فرمایي الله فرمایي زما د په خپل جلال او عزت قسم زه به د قیامت په ورځ ستا د کافرانو ستا د دشمنانو پر مخ تا نه ذلیله کوم الله فرمایي تاسو زما خبره ومنئ تاسو زما خبره مه غورځوئ تاسو زما خبره خپله کوئ زما په جلال او په عزت ولوی دي زما قسم د قیامت په ورځ به د ټولو کافرانو پر مخ زه تا نه ذلیله کوم تا نه رسوا کوم او زه به ورتا ته بقا او نجات چې دی هغه درکړم زه به تا ته څه درکړم زه به تا ته بقا او نجات درکړم دا کومه شپه ده دا لیلة الجائزه د اختر د شپې د عبادت دی الله دې موږ ته نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي د الله رسول فرمایي تاسو په خندا کې الله یاد ساتئ تاسو په خندا کې الله یاد ساتئ په ژړا کې الله فرمایي زه تا یاد ساتم تاسو د خندا په ورځ د خوشحالۍ په ورځ ما یاد وساتئ الله فرمایي د غم په ورځ بیا زه تا یاد ساتم څونه غټه خبره نه ده د غم په ورځ خو خالص ما استاد لپاره یو الله دی لیکن الله فرمایي شرط دا دی د خندا په ورځ مې یاد ساته د ژړا په ورځ به بیا زه یاد وساتم هیڅ مشکل نه دی هیڅ پریشانی نه ده نو د الله رسول فرمایي الله فرمایي زما په عزت او په جلال دې زما قسم تاسو څه کوئ تاسو زما خبره شاته مه غورځوئ زه به بیا تاسو د قیامت په ورځ نه رسوا کوم زه به تاسو نه ذلیله کوم د چا پر مخ د کافرانو دشمنانو او د هغه رقم د ظالمانو پر مخ الله دې مشترا نصیب کړي عزیزان د خبرو اوریدل زما د پاره کول ډیر لوی کمال دي ستې د پاره اوریدل ډیر لوی کمال دی زما د پاره عمل تر ټولو مهم دی تاسو د پاره ډیر مهم دی الله دې ما ته د عمل کول توفیق راکړي او تاسو ته دې الله د عمل کول توفیق راکړي